عن قيل وقال. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د قیل وقال نه منع کوله. قیل وقال څه ته وایي؟ پالتو خبرو ته وایي. پلاني دا وایي، ما دا وایي، هغه دا وایي، د دا وایي، ټوله کړه یې جوړه کړي. خو نن سبا په دې هلکانو باندې هم دا مرض لګېدلی، دا ډېرې خبرې کول. حالانکې دا اصل صفت د چا دی؟ دا د زنانو او د عرب زموږ دا خلک چې لږ ښه دي، دا عرب چې کومې خبرې کوي، دا په دغه په ګاډي کې به ناست وي، دا لاسونه به وي او دا به کي او دا، او چې د سره ټلیفون میلاو کي ده ته بس بیا لاړې ودرېږه بیا قیسه کوه. اوس زموږ د هلکانو کې هم دا عادت راغلی چې قیسه راوالو یو راوالو. مختصر خبرې کوه، فایدهمند خبره کوه. که چېرته ضرورت د اوږدو خبرو راشي نو کوئ، چې دین بیانې، دنیوي مسله بیانې، ضروري خبره ده چې اوږدې وکیسئ. خو لګیا ځکه دې پسې باب دی، باب حفظ اللسان. د دواړه په یو دغه کې داخل کړئ. ځه قیل وقال او ډېرې خبرې. ګوره هغه حدیث په دغه باب کې څه دی؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. یا دې ښه خبرې کوي یا دې څه شي غلی شي. نه دی غلی کېږي نه، چې دماغ یې د سړي نه یې رابیولي او شړشوت کړي نه وي، نو ده قسم خوړلی چې زه نه غلی کېږم. نو ته به اوس وایي چې یالله زه ده سره څه وکړم. زمونږ شیخ غلام الله رحمتي صاحب الله دې ورته روغ صحت ورکړي، هغه دلته راغلی و، نو بیا څه کسان رالو، څه فیصله وه. یو پکې بل مولوي صاحب هم راغی. نو هغه بل مولوي صاحب خو د هغه په مخ کې ډېر کشر مولا و. هلته چا ویلي هم نه و چې ته څه خبر وکړه، خو بس هغه سټارټ شو. اوس فیصله دې کسانو شیخ صاحب له راوړې ده، او بیټک کې موږ هم ناست وو، زموږ کور بیټک هلته دا مسله وه. هغه کسانو دواړو غریبانو خبرو کوي، شیخ صاحب زما او د دې اختلاف ته موږ څه وکړو؟ د دې نه مخکې چې شیخ صاحب څه د صلح او د مصالحت لار وښیي، ازوان شیر شروع وکړه. دا حدیث شیخ صاحب وایي ناست دی، دا نه وایي، او بیا لګیا و دا، او لګیا شیخ صاحب زموږ د والد صاحب په ځای دی ناست دی، او بیا خبره شوه. ما په دې زړه کې وایي ناست خو دی، دا خو موږ هم ویل، خو ته خو ورله لږ وار ورکړه د خبرو کنه. خو په مخه مې ناست دی، دا دی ناست دی، موږ له خبرې نه دي په کار دا په مخ کې، او زموږ د والد صاحب په ځای دی. ښه نو چې نه دي په کار نو غلی شه کنه پرېږده، خو نمبر یې نه ورکوو. دا یو نیم سړی لګیایي. تاسو ته ما قیسه کړې وه، زما خوا ته یو مېلمه راغلی، د شپې 11 بجې وې چې دا سره کېناست، 12 نیمو پورې د هغه قیسه مسلسل وچلېده، منځ کې پکې بریک نه دی شوی، مسلسل قیسه. او زه ورته داسې راړو بلکل همدغه شان ده، دغه شان ده، داسې ده. اوس مېلمه دی نو خفه به شي، ده ته اوس زه څه ووایم؟ بیا مې په ذهن کې یو خطه راغله، ما دې کور ته دننه ځمه، یو 15 منټه 10 منټه به کښېنمه کور کې، به لږ اوبه وڅښم، دا سر به مې لږ برابر شي، بیا راوځم د ده نه به دا قیسې یې راشي. هلته زما وروڼه ورسره هم ناست وي، ټول ما دوی به ورسره ګپ شپ لګوي، زه به دې دننه کښېنم. زه دننه کور ته ورغلم، اوبه مې پکې وڅښي، یو ګوټ چای مې پکې وڅښم، چې دا دماغ مې لږ برابر شي. چې زه راووتم، پاو ساعت نه هم زیات وشو، زه راووتم، ما السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب ما قیسه کوله، بیا سټارټ شو، بیا لګیا وم، ما بس اوس لګیا اوسه، اوس بله ما ته هم بله څه طریقه نه ده معلومه، ما خو دغه طریقه ما استعمال کړه، خو غلی کېدو نه. دا طریقه د هغه انسان طریقه نه ده چې د هغه اوچت اخلاقي او درانه اخلاقي، درانه به ورته ووایو. ډېرې خبرې ښه خبره نه ده، د ضرورت خبره، فایدهمند خبره. ډېرې خبرې د ضرورت دې وې که، خو ډېرې خبرې چې پالتو بل د مشرانو په مخ کې، د علماو په مخ کې، د پوهه په مخ کې، د سپینګیري په مخ کې، بیا خو بلکل نه دي پکار، بلکل غلي کېناسته پکار. ځکه دا خبره یاده ساتئ چې کوم سړی خبرې لږې کوي، تاسو به چېرته د ده جاښه نه یې لیدلي. یعنې نظر وچلوئ، کوم کلیوال چې تاسو ته معلوم دي او کوم خپلوان چې تاسو ته معلوم دي، رای ولئ په ذهن کې،
چېرې هغه پلانې خبرې بالکل نه کوي او بیا سوچ کوي د ده چې د چا سره جګړه راغلې ده یا دی چې د پسې جاخه کې پسې او شوی نه دي د دې غلې خولې د لاسې غلی داسې هغه د خبرو هغه مشین راولي ذهن کې روزانه دغه جاخې روزانه دغه جاخې ځکه چې هلته مجلس کې خبرې ډېرې کولې په کس پسې کنځلې کړې هغه پسې راغی وي تا وي ابل مجلس کې ما پسې سوي دي ابل پسې راغی وي تا چې ابل خبرې کړې ما پسې دي سوي دي ابل ته تاسو ته یعنې هر طرف نه غریب راګیري نو دا ډېرې خبرې چې کوي د څه نه څه غلطه خبرې د خولې نه وځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده الله دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو چې موږ خبرې لږې وکړو باب البکاء من خشیة الله د الله د یېرې نه ژړا کول هغه حدیث ته اشاره کړې ده سبعة یظلهم الله فی ظله اوه قسمه خلق دي الله به وله په کوم ځای کې ځای ورکوي د عرش په سوري کې یوې پکې څه ذکر کړی ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هغه سړی چې ځان له یوازې ناسي او الله یې رایت کړی ده او په ژړا شوی الله یې د صفت مونږ کې پیدا کړي دې باندې به اکتفا وکړو ثواب انشاءالله د مخکې چې کوم حدیثونه یې دا به پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې په مونږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي او ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې د اخرنۍ لس شپې او لس ورځې د الله په بندګۍ کې تېرې کړئ د ورځې دې درس له راځي د ورځې دې درس له راځي د شپې تراویح تهجد کوئ په اهتمام سره او بیا پته نه لګي چې دا زموږ په ژوند کې راځي او که نه راځي یو غټه موقع ده فایده ترې واخلئ هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين